سلامونه د نن خبره ننني بحث ستړي مشئ له طالبانو سره پر سوله د ولسمشر او اجرائیه رئیس اختلافات ولسمشر مطلقا پر اوربند ټینګار کوي خو اجرائیه رئیس بیا وایي چې د تاوتریخوالي کمښت هم کولی شي سولې ته لاره هواره کړي بل ورته اجرائیه رئیس نن مازدیګر په یوه پراخه غونډه کې چې د ثبات او همپالنې ټیم غړي او ملاتړي رابللي وو په غونډه کې ویل چې د ارګ خودسره ګمارنې ثبات ته زیان رسوي او په دغه غونډه کې اکثره ویناوالو له اجرائیه رئیس نه غوښتل چې دی هم خپل سره ګمارنې شروع کړي د نن خبره په ننني بحث کې پر همدې غږیږو په بحث کې را سره دغه دوه ښاغلي مېلمانه دي د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی محمد نادر معمار صاحب او د چارو ځوان شنونکی ښاغلی محمد اسماعیل هوتک صاحب زه شکرالله پاڅون تاسو دواړو ښاغلو ته ستړي مه شئ په خیر راغلم ښاغلی معمار صاحب لومړی هم په سوله باندې وغږیږو د حکومت دوه خواوې یا دوه متحدین چې د ملي یووالي حکومت یې را جوړ کړی دی په سوله کې هم نظر یې نه دي ولسمشر پر اوربند ټینګار کوي اجرائیه رئیس بیا د اوربند پروا چندان نه ساتي او وایي چې د تاوتریخوالي کمښت چې د طالبانو یادونه ده کولی شي سولې ته لاره هواره کړي د چا دریځ ښه دی که موږ منځګړی قضاوت کوو کوم دریځ باید وپالل شي او ملاتړ وشي د لوی بخونکي خدای په نامه خپل سلامونه تاسو ته او د میز دوستم او تخنیکي همکارانو د انعکاس د ښکلي ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زما په فکر باندې سوله که موږ د سولې نه یو تعریف وکړو سوله یو اشد ضرورت دی یو اول لومړني ضرورت دی موږ لپاره په دې اوسني شرایطو کې یعنې د سولې لپاره هر څوک چې سوله غواړي او صادقانه یې غواړي د زړه نه یې غواړي د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس یې غواړي زه فکر کوم چې د هغې د دریځ نه باید موږ ملاتړ وکړو بله زه د تاسو په خبرو کې ما یو نقطه پیدا کړه هغه دا چې لکه چې ټولو هېوادوالو ته هم معلومات شته چې د ملي یووالي حکومت د جوړښت نه تر اوسه پورې لکه چې د اجرائیه رئیس خبرې موږ تاسو واورېدلې چې هغه هم په اعتراف وکوله چې ناکام و یعنې موفقه نه و حتی دی هم خپل مسؤلیت یې ومنله نو برعلاوه د دې نه چې دغه حکومت ولس ته خدمات وړاندې کړي یعنې ورځ تر بلې جنګ شدت بدبختي فقر فساد دغه ټول شیان چې دوی هر دوه ټیمونو په شعارونو کې لرله چې موږ به دا کوو د فساد په ضد مثلا د یووالي په خاطر او د اقتصادي پیشرفتونو لپاره دوی یو هم دا ونه کړله چې دا نن د دې اعتراف خپل دا څرګندوي ولې دلته یو بله نقطه زما په نظر باندې هغه دا دی چې د ملي وحدت د حکومت هغه اختلافات چې دغه حکومت عمر پای ته رسېدلی اوس دغې داسې بربنډې شوې چې اوس نو دوی خپله په دې اعتراف کوي چې څونه اختلافات تاسې وګورئ ولسمشر شرط یې ښایي چې یا غوښتنه لري چې باید اوربند وشي که اوربند ونه شي زه مذاکرات ته نه ځم در حاله کې چې تر اوسه طالب تا سره آماده هم نه دی چې تا سره ملاقات وکړي د اجرائیه رئیس وایي چې تاوتریخوالی چې کم هم شي هم ښه دی یعنې د بعدي مذاکراتو لپاره زه فکر کوم که سړی داسې د خپل عقل نه او د خپل هغه سوچ نه یعنې د خپل دغه ملي دریځ نه داسې سړی فکر وکړي دغه دواړه دریځونه په دې شرایطو کې نه چلیږي په دې نه چلیږي د ولسمشر د نظر سره طالبان هم مخالف دي کیدای شي دنیاوال هم ورسره ونه مني ولې د ډاکټر عبدالله نظریاتو سره زه فکر کوم چې دغه اوسنی نظر چې دا نن موږ تاسې واورېدله او دا اول کې ویلي وو هغه کمپاینونو کې چې که چېرته زه رئیس جمهور هم شم هماغه ورځ هم زه حاضر یم چې د قدرت نه شم د سولې لپاره ښه که دا څونه ډاکټر عبدالله صادق دی دې خبرې ته وفادار پاتې کېږي که نه پاتې کېږي هغه بېله موضوع ده ولې اوس تاسې وګورئ چې که چېرته د روزمره جګړه چې په افغانستان کې ده د ورځې 200 سل یا اضافه او کم موږ تلفات ورکوو افغانان وژل کېږي که په ملي اردو ملي امنیتي ځواکونو کې که طالب کې دي او که ملکي کسان دي آیا که دغه تاوتریخوالي کمښت هم لږ کمیږي او دغې د 100 نفرو د تلفاتو مخنیوی کوو زه فکر کوم چې منطقا دا درسته ده په دې خاطر درسته ده چې هر اقل 100 نفره خو هم بچ کړه که تر څو چې په دې یوه موضوع باندې تاکید کوو چې نه تر څو چې اوربند را سره ونه کړي زه نه ځم دا معنا چی دی معنا دا ده د دې برداشتونه به داسې وي داسې انعکاسات به یې دا وي چې یعنې دی د سولې معنی ده انعکاسات به یې دا وي چې د مثلا بین المللي اجماع چې دا اوس را جوړه شوې ده یا منطقوي اجماع چې تر یوه حده جوړه شوې ده یا د هغو هم په خلاف دی دا نظر او د ده په څنګ کې کومه بله پړه یا بله مسله چې دغه سیاسیون انتقاد کوي یا د نور مثلا شنونکي یا نور هغه مسؤلیت احساس افغانان یا څوک چې مسؤلیت احساسوي دوی وایي چې دغه اجماع چې نه ده جوړه شوی دی هم د فکر کوم چې دا د ولسمشر د خوا نه به دا نه جوړېږي ښه دا چې
د دوی پر نورو کارونو باندې قضاوت ولسونه کوي. بله ولې اوس د تاسو د سوال مطابق به زه که زه ما نه څوک پوښتنه وکړي من حیث د یو افغان، زه وایم چې د ورځې یو افغان هم که د وژلو مخنیوی مونږ کوو دا باید ومنل شي. صحیح ده، کوشش به کوو چې د دوو مخنیوی وشي، کوشش کوو چې بیخي وربند شي. او دا خپله دا کمښت دا خپله په یو حقیقت کې یو وربند دی. تاسو وګورئ مثلا په دې کې دوی مذاکرات چې په قطر کې وشول، دوی دا ومنله چې په لوی ښارونو کې انفجارات نه کوو. تاسو موږ تاسو شاهدان غیر له پرون نه چې دوی د امریکایي مذاکرات یو څه مشکل سره مخ شو. اوس فعلا پس له هغې نه د پرون په کابل کې د پولیسو په یو رنجر باندې یو انفجار وشو. اما تاسو موږ شاهدان نه یو چې په نورو غټو ښارونو کې انفجارات شوي. آیا که نور پخوا په سیر باندې انفجارات کېده او 10 کسه زخمیان 10 کسه شهیدان، دا خو مونږ ګټه وکړه که تاوان وکړه. زه فکر کوم چې منطقا مونږ باید پر هغه لاره لاړ شو چې هغه د ولس غوښتنه ده. ټینګار په دې وي چې که سوله کېږي راتلونکي کې د یو څه دعوه لري په انفجاراتو کې خو تر ډېره ملکیان وژل کېږي او سوله هم ملکیانو ته راوړل کېږي. نو د 2 کسو وژل او 1 کسه وژل د انسان وژنه ده، دا وژنه باید مطلقه بنده شي. ولې په اوربند باندې تاکید نه کېږي یا ولې اوربند نه منل کېږي؟ که حکومت یا د ارګ غوښتنه دا اوسي که طالبان سوله کوي ولې اوربند نه کوي؟ دغه دلایل خو د طالبانو سره به مي یا د هغوی د ملاتړو سره به یعنې وژنه که تاوتریخوالی کوو معنا دا چې وژنه خو کومه 10% یا 20% زه بیا په خبره تاکید کوم. که یو نفر یو انسان ته ژغورې ته معنا په دې وپوهېږه چې ته دنیا ژغورې. بلې زه به یو مثال درکړم. که چېرته مونږ په دې تمه باندې یو چې مونږ ته نن په خواړه کې خسرې کړي چرګان راشي او کړایي او غوښه او دا شیان او وږي وو او دا شی نه را رسېږي، نو حد اقل یو معمولي غذا درته رسېږي خو ته تا چاره پې کېږي که نه دفتن. آیا دغه به بهتر نه وي که ته وږی ویده شي؟ تر پرونه 10 کسه وژل کېدله، اوس که تاوتریخوالی کمیږي معنا دا چې 8 کسه وژل کېږي. دا 2 چې وژل کېږي دا مور و پلار لري که نه؟ دا انسانان دي که نه؟ که دا 10 مري به څنګه کېږي؟ خو ولې دا 10 واړه ټول نه بچ کېږي؟ مونږ د اوربند سره هیڅوک مخالف نه دی. زما غوښتنه دا ده، ستا غوښتنه دا ده. په دې باید بحث وشي. دا د طالب په واک کې نه ده، کولی نه شي، څه تاوان ورته لري؟ ګورې جناب پاسون صاحب، طالب به د دې خبرې ځواب هغوی ویاندویان ورکوي. نه موږ یې تحلیلوو، څه نه ډارېږي؟ تحلیلوو دا دی. څه ډارېږي؟ تېر اوربند کې د سره دې چې په ښارونو کې وژنې وکړې، بمونه یې والوځول، په جومات کې چاودنې وشوې، جنازې امن نه شوې، دا چې چا وکړې هر چا چې وکړې ولس ته معلوم دی. اما 3 ورځې اوربند یې وکړو، ولس غاړه ورکړه، په ښارونو کې ځان سره په ډوډۍ کېنول، ولې به یې نه کوي؟ مشکل څه شی هغه نقطه باندې باید بحث وشي چې راوویستل شي. ته چې شی غواړې هغه دې په لاسته نه راځي. بله زه فکر کوم چې په بعضې مسایلو کې د مثلا که د ټکنالوژۍ مثال ورکړو، تا ټکنالوژي مخکې ده که د غرب ټکنالوژي مخکې ده؟ طبعا هغوی به موږ نه مخکې که نه. که چېرته ته په تاوتریخوالي باندې موافقېږي چې کم شي او دفتن هغه ټکنالوژي هغه مکمل اوربند تا ته په لاس نه راځي، آیا دغه هم د لاسه ورکړي چې دا د اتو سره دغه 2-4 نور هم له منځه لاړ شي؟ یو څه ممکن یو څه ناممکن دی. دا د طالبانو په واک کې نه ده اوربند. ګورئ په دې کې هېڅ شک نشته. ما همیشه د دغه تلویزیونونو د میزونو نه ویلي دي چې یوه بهرنی هم ما تا ته هغه سوله نه راوړي زما او ستا ضرورت دی. دا د یوه یعنې صادقان نه دي. دویم په افغانستان په تاریخ کې تاسو وګورئ، خصوصا دغه 50-60 کاله وګورئ، داسې حکومت به نه راغلی چې هغه حکومت بهرنی ارتباط ولري او حمایتګر ونه لري، یا داسې سیاسي ډلې به ډېر کم غیر خصوصا په دې بانډونو کې زه نه وینم چې هغوی د خارجي استخباراتو سره روابط ونه لري. راځو د طالبانو مسلې ته. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبان هم د تمویل هغه هېوادونه چې دوی تمویلوي، مثلا روسان ورنه حمایت کوي، پاکستان کوي، ایران کوي یا نور کوي. ولې زه او ته اوس په دې خطه کې چې زه او ته ژوند کوو په دې افغانستان کې، آیا د دې لپاره مونږ ګام اوچت کړو که نه؟ اوس مونږ کولی شو یو ځل 10 ګام اوچت کړو که یو ګام به اوچتوو. اوس که چېرته ته نن د 2 نفرو د وژنو مخه نیسې، مذاکرات دې شروع کېږي، بین الافغاني مذاکرات دی. په مذاکراتو کې طالب خپله په هغه د دوی ویان فکر کوم چې شاهین په وخت په وخت ټویټ کوي، هغه وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې دا به د اجنډا یوه موضوع وي، اوله موضوع به همدا وي. لکه چې اوس د امریکایان سره دغه اوربند کوي یا مثلا موافقه ورسره کوي، تړون ورسره امضا کوي، سبا بین الافغاني مذاکرات کې کوي. اما دغه بیا منطق نه لري که سړی په دې فکر کوي چې نه تر څو چې ما ته زما دا 10 ګامه ونه مني چې زه ټوپ وهم، نو دا 1 ګام هېڅ نه منم. وروره دلته یو افغان چې د مرګ نه بچ کېږي، دغه یو افغان یو فامیل پې خفه کېږي. بله او دا یو چې بل وژل کېږي هغه څه نه، دا خو دلیل نشي کېدلی. دا په دې دلیل نشي کېدلی، دا خو ستا خبره ده، هغه دې په لاس نه رسېږي. مونږ به ساده یو مثال لرو. خبره ده صحیح ده. وایي چې نو همدې باندې باید بحث وشي دا طالب په واک کې ده که نه دا اوربند. ګورئ صحیح زما خبره ده، زما غوښتنه ده یا د ولس غوښتنه، زه تا نه مخکې ږدم، دا د طالب په واک کې ده که نه ده؟
یا حکومت دواړه بهرني اړیکې لري، بهرني حمایتونه لري. د دوی چې هغه حمایتګر دي، زه درته دا په صراحت ویلی شم چې چېرته امریکا وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دا سوله به بالکل راځي. دا به طالب پورې ارتباط لري، دا به د حکومت پورې ارتباط نه لري. که چېرته هغه یې ونه غواړي، د هغه استراتیژیک اهدافو ته ځان ونه رسوي، هغه ګټو ته خپلو موخو ته ځان ونه رسوي، 100 کاله به دا جنګ نور هم دوام کوي، ته به هم چغې وهې، زه به هم چغې وهم سوله همدا سوله به نه راځي. نو پاتې شوله د طالب موضوع. د طالب ما مخکې درته وویل چې داسې مسلح ګروپ په افغانستان کې نه دی تېر شوی چې هغه د بل مخ حمایت ونه لري. طبعا هغه به پرې تاثیر هم لري. او دا اوس ګوري یو موضوع چې کېږي، ستا له خبرو داسې معلومېږي چې بل څوک یې اوربند ته نه پرېږدي. کېدای شي. تشکر. د کې هېڅ شک نشته. خوشحاله اوسئ. اوتاک صاحب تاسو سره ځو، که بحث په دې که اوربند په ګټه دی، که تاوتریخوالي کمښت په ګټه دی. ښه، که موږ تاوتریخوالي کمښت ته غاړه ږدو، دا په څه معنی؟ په لومړي سر کې تاسو ته د محترم مېلمه صاحب د انعکاس تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او د راډیو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. که وګورو د سولې لپاره د شرایطو څخه یو شرط هغه د اوربند قایمېدل دي، یعنی د اوربند کوم اختلافات چې موجود دواړو جانبو د خوا نه هغه له منځه وړل دي. نو د دې لپاره که موږ وګورو په روښانه شکل سره د ولسمشر دریځ د اجرائیه ریاست د خوا نه په نسبتي شکل سره دا قوي ده، ځکه ولسمشر د اوربند غوښتنه کوي او ریاست اجرائیه د هغه کوم خشونت چې روان ده په ولایتو کې، مهمو ښارونو کې، د هغې ضعیفوالي باندې هغه کوي. زویمه خشونت که لږه وي هم خشونت ده. اوربند د سولې لپاره که په دایمي شکل سره وشي، ځکه دا د دواړو لور له ژمنتیا رامنځته کېږي، او د سولې لپاره هغه کوم پروسه چې ده دا نور هم پیاوړې کېږي. که وګورو موږ دغه تېر کوچني اختر کې 3 ورځې اوربند وشو، مګر د ولسونو د خوا نه هغه ډېر قوي بېرته هرکلی وشو، د هغې ستاینه وشوله، ځکه د نن سبا که د ناامنیو، که د جګړې ده، که د انتحار د انفجار ده، د هغې قرباني ولسونه د ملت ته. زه خو بیا که په بېرته کابل اړخ یې وګورو، د دواړو هم د ریاست اجرائیه هم د ارګ، هغوی چارواکو کې راځي. چارواکو لپاره سوله زما په نظر دومره اړینه او بهتره نه ده، مګر سوله چې اړینه ده هغه د ولسونو لپاره ده، هغه د خلکو لپاره ده، هغه د دغه ملت لپاره ده، ځکه ملت قرباني ورکوي او ملت بیا د سولې لپاره تږی ده. ملت د دې سولې طرفداري کوي او غوښتنه کوي. دغه دواړه مشران چې موږ په راس کې لري، زموږ حکومت خپله هغه د اساسي قانون خلاف هغه جوړښت یې رامنځته شو، ځکه اجرائیه ریاست بیخي نشته پکې، دا رامنځته شو. دا خپله یو اختلاف دلته د نظر اختلاف د دواړو ترمنځ موجود هم ده، ځکه قاطع پرېکړه یو جانب نشي کولی. که دا ولسمشر د اصلاحاتو غوښتنه کوي، مثال په ډول سره اجرائیه ریاست یې بیرته ردوي، یا اجرائیه ریاست د خوا نه کوم عمل ترسره کېږي دا اوس قانوني کواړو غیر قانوني راځي، دغه د دواړو اجرات. دلته خپله یو اختلاف موجود ده، مګر د سوله خپله د ملت د خوا ستایل کېږي. ملت دې لپاره هغه لري، باید دغه چارواکي دومره دخیل پکې ونوسي او چارواکي باید دغه ټول واک ولس ته ورکړل شي. خو په ظاهري شکل سره د ولسمشر پرېکړه چې د اوربند غوښتنه ده دا مهمه ده او مهم شرط هم ده. خبره که تاوتریخوالی کمیږي، لږ تر لږه که 10 کسه وژل کېږي، 8 خو به بچ کېږي که نه. دلته استدلال لري. دلته که وګورو وژنه د یو انسان، که قرآن کریم له مخې وګورو، که تاسو د یو انسان ژوند وژغورئ، داسې او فکر وکړئ ټول انسانانو ژوند وژغورئ، او که یو انسان بې ګناه قتل کېږي، داسې فکر وکړئ چې ټول انسانان تاسو بې ګناه قتل کېږي او وژل کېږي. اما څه چې په لاس نه درځي بیا څنګه به کوې؟ دلته به فکر عمومي که د هغې واقعا سوله کوي. د سولې عمومي جوړښت که تاسو وګورئ، زمونږ د جانب د خوا نه د سولې هغه اداره چې رامنځته شوې، هغه د خلک ول پکې راس کې قرار لري چې هغه وخت نه طالبانو سره خلاف کې ول. زویمه د سولې لپاره هغه شرایط د اوربند منځګړیتوب د واک سپارل، هغه اشخاص ته باید واک وسپارل شي دواړو جانبینو د خوا نه، چې هغه بېطرفه خلک وي، پاتې شوي نه وي، داسې نه وي چې هغه یو وخت کې د دوی خلاف ول او جنګېدل سره په یو سنګر کې، مګر نن راغلي هغه ورته وایي تا سره سوله کوم. دا خو نشي کېدلی، نه هغه شرعي لحاظ سره که وګورې او نه زموږ کلتور او فرهنګ له مخکې نشي کېدلی، ځکه که ته یو چا سره په یو جانب کې واقعي، نو ته خو مخامخ سوله نشي کولی. اتحاد اقل باید منځګړی رامنځته شي، باید د طالبانو د خوا نه باید هغه اشخاص رامنځته شي هغه اعتباري خلک وي او هغه په دغه مسایلو کې دخیل نه پاتې شوي د جګړې په اړخونو کې او نه د حکومت د خوا نه. دغه رامنځته شو، خو مخکې اول شرط یې پکې اوربند او واک سپارل دي دواړو د خوا نه، دغه منځګړیتوب ته. لکه څنګه چې معمار صاحب وایي چې هره خوا یو څوک سپورټ کوي، ممکن طالبانو څوک سپورټ کړي، ښه که د دوی سپورټره خوا ورنه اوربند نه غواړي بیا به څه کېږي؟ دلته که دوی د سولې لپاره واقعا ناست وي او واقعي ډول سره سوله غواړي،
او د سولې لپاره دوی کار کوي نو هغې د خوا نه حتما ورته څوک حمایه کوي یا څوک سپورټ کوي حتما اجازه هم ورته شوي د دغه پرېکړو او که چیرې دا داسې وي چې دا یو ډیالوګ وي خلکو ته په ظاهري شکل یو څه وي د سولې لپاره هسې یو په منځ کې دا نه وي سوله یا دغه لسم پړاو ته رسېږي او بیا په یو ټویټ باندې بېرته ختمېږي نو دا بیا سوله نه ده هسې یو ډرامه ده او د ولس هغه د افغانستان د خلکو سترګو ته شګې شیندل دي دویمه دا بیا کیدای هم شي بیا هغوی د دې صلاحیت هم نه لري او هغه څوک چې حمایه کوي هغوی د دې لپاره صلاحیت نه ورکوي چې تاسو داسې پرېکړه وکړئ نو دا برخه هم پکې شونې ده امکان دی ولري چې دا ته وایي چې تر تاوتریخوالي کمښته اوربند غوره دی او که یو کس وژل کېږي غونډ انسانیت وژل کېږي باید مخې ونیول شي ښه وژل کېږي خو انسانان او په افغانان وژل کېږي ولس څه وکړي که دوه وژل کېږي که درې وژل کېږي خو څه وکړي چې دغه حالت نه راوځي ولس په دې کې باید خپل غږ پورته کړي لکه مخکې چې غږ پورته کړی خو هغه غږ چې پورته کړی ډېر اکثریتو خلکو پورته کړی دی یا د سولې په نامه باندې کم کاروان چې راوتی د هلمند یا د نورو ولایتو باندې وګرځېدل دا اکثریت غږ ده دویم چې دا ډېر کم خلکو دا غږ پورته کړی دی راځئ چې ټول افغانان دا غږ بدرګه کړو او وغواړو چې موږ واقعي ډول سره سوله غواړو ملت یې غواړي ولسونه غواړي نه دغه چارواکي د خپل موقفونو لپاره هغوی په دې هم باندې ډارېږي چې که چیرې سوله واقعي سوله راشي افغانستان ته هغوی د خپل چوکۍ په خطر کې ګوري او حتما که په ظاهري نه وي خو په پټه شکل سره دې سولې مخالفت کوي یا ورته خنډونه ګوري یا ورته لارې چارې ګوري نو دا ولسونه باید راپورته شي خپل غږ په داسې عمومي خبره د چوکۍ د خطر نو تر عمره خو به دا جګړه هم نه وي ورځنی ورځو ته لاره پیدا کېږي تر عمره خو به دوی په قدرت کې هم نه اوسي دا خو صحیح ده خو مګر که د یو کال لپاره وي یا د یو میاشت لپاره وي څوک خپل موقف نه پرېږدي تاسو وګورئ نن د اجرائیه ریاست د خوا نه یا مازدیګر د کوم کنفرانس چې ورکړل شو هغې ښکاره وویل شو چې هلته په عمومي شکل سره وایي چې موږ د سولې طرفدار یو خو مګر دوی یادونه وکړه چې تاسو صدر اعظمۍ چوکۍ حیثیت لرئ تاسو باید دغه احکام صادر کړئ د وظیفو د ګمارنې لپاره موږ دا په کوم صلاحیت په کوم قانون سره دا غیر قانوني ده چې ته ورکوې یو کس ته احکام ورکوې چې دا پلانکې د رئیس شي یا والي شي دا د ریاست جمهوري هغه تا وګورئ خپل قانون وګورئ اساسي قانون کې دا خپل صراحت سره ښکاره راغلی چې دا چوکۍ پکې نشته ده خو دا 15 کاله داسې تېر شو سرپرست وزیر ټاکل شوی ده سرپرست وزیر به خدمات ترسره کړي نشي کولی ښکاره ټول ته معلوم ډېره مننه تشکر وتک صاحب معمار صاحب بېرته راځو د ملي وحدت حکومت ته نن ډاکټر عبدالله وایي چې 15 کاله موږ تېر کړي زه د حکومت د یو شریک په توګه بریالی نه ګڼم ښه نن هم اختلاف پرون هم اختلاف د آغاز نه اختلاف په وزیر جنجال په والي جنجال په معین جنجال ملت ته یې پایله څه شوه او که دغه جنجالونه دوام لري د یو ستره ملي پروسه مخته پرته ده چې سوله ده همداسې دا جنجال دوام لري ملت ته یې پایله څه کیدای شي زما په فکر باندې دغه بدبختۍ لکه چې دا زموږ ځوان دوست ورته اشاره وکوله چې دا د قانون خلاف دی د ملي وحدت حکومت رامنځته کېدل خپله غیر قانوني د اساسي قانون خلاف دوی چې دغه اوس په اعترافات دا اوس کوي آیا دوی دونه په اصطلاح ضعیف خلک و چې د اول نه دې نقطې ته متوجه نه وو چې د ملي یووالي حکومت مفهوم څه شته وایي نو د دې لپاره دوی ناکامه حکومت و لکه چې دوی طرفونه کوي تاسو وګورئ زه به دوه درې بېلګې ووایم د قانونیت حاکمیت چا مراد کړی دی دغه اوس هم زما او ستا د یو د فساد لپاره چې د ولسمشر یوازې شعار و د رئیس اجرائیه شعار و چې فساد به ورک کوو ولې بیا په لاسو مشخصو فسادګرو هیوادونو کې زموږ بیا هم نوم شته آیا موږ د فساد لپاره مبارزه کړې نه هم دی کړی که نه په همدې بخش کې مثلا تاسو وګورئ د امنیتي ځواکونو یو تعداد قرباني ورکوي په سنګرونو کې د وطن نه دفاع کوي ولې یو تعداد دلته په ښارونو کې پراته دي په دې ولس ظلم کوي دغه اوس تاسو په جلال آباد کې څه وخت مخکې یو دلته یو حادثه زه خبر شولم چې کوم جنګ و کوم جنجال شوی و د نه پوهېږم کوم مارکیټ کې نن یو چا راته وویل چې دا سړی تللی دی پولیس ته خپله ځان تسلیم کړی چې ورور ما سره جنګ وشو یا نفر مړ شو یا زخمی شو پولیس په خپل اظهاراتو کې لیکلی دی چې دا مونږ ډیزګیر کړه تاسو فکر وکړئ مونږ څونه فساد په دې مملکت کې شته څنګه ولس داسې وشي کولی او پاتې شوله دا ستاسې خبره چې آینده به څنګه کېږي که چېرته واقعي افغانان من جمله د حکومت مشران من جمله هغه سیاسیون چې که د خدای روی وکړي چې نور د خېټې لږ واړه کړي چې د دونه پیدا کړي دي او نور د وطن په غم کې شي او پس د دې نه ووایي چې بس دی مونږ خو ډېرې پیدا کړې راځئ چې نور سولې ته کار وکړو که چېرته دوی د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې واحد نظر پیدا نه کړي واحد دریځ پیدا نه کړي او د تر یوې مدیریت لاندې نه شي
او یو اجماع منځته رانکړي تر څو چې د هغه خواته چې د طالبانو اسلامي تحریک دی د هغو سره دوی مذاکرات ونه کړي او په دې کې یقینا زه درته ویلی شم چې په همدې پروسه کې خارجیان بیا هم ګوتې وایي چې دا سبوتاژ کوي. مثلا ګاونډیان خوشحاله نه دي چې دا سوله دې وشي په یو شکل باندې غواړي چې سبوتاژ یې کړي. یا مثلا په داخل کې داسې بانډونه شته چې دوی نه غواړي چې دغه سوله وشي. یو د مثلا د رئیس اجرائیه په څنګ کې راځي چې سوله غواړو که په سوله په اصلي معنا د زه په چلنج در کوم دا یو هم سوله نه غواړي. په دې نه غواړي چې خو محکمه به څوک کېږي چا سره به حساب کېږي پیسې تا غلا کړي ما غلا کړي کم دوی غلا کړي دي. بله خبره دا ده مثلا په دې خوا کې د هر په خوا کې هم داسې کسان شته چې د سولې په راوستو باندې خوشحاله دي. نو د دې لپاره که د ولس غم کوو د ولس د آینده لپاره یا به دا چې آینده ولس خپله به تصمیم نیسي همدا ضعیف ولس همدا چې اوس خپل رایې په پیسو باندې وکیلانو ته د فاسدو وکیلانو ته خرڅ کړو په 2000 او په $50 باندې او هغه د پارلمان کور ته هغه مستبد او هغه خاین او هغه وطن فروش یو تعداد البته خیر دی ورولېږل د پیسو په بدل کې که دوی ویښ نشي او خپل سرنوشت آینده لپاره که چېرته دا اخرنی چانس د حکومت لپاره دی دا یو فرصت دی. تاسو وګورئ چې دغه اوس د سولې کومه پروسه کوم بهیر چې روان دی دا یو فکر کوم چې دا به اخرنی فرصت وي. دا هغه فرصت دی چې باید نور ټول ګټې پرېږدو په دې خاطر چې تاسو ګورئ بین المللي اجماع جوړه شوې ده. روسان امریکایان نور ملکونو غټ ملکونه تفاهم ته رسېدلي دا چې دوی په خپلو ګټو کې څه فیصلې کړي دي دوی کړي دي. اما دلته پاتې شوله په داخل کې کورني اجماع کې یعنې داخلي طرف کې موږ په داخلي طرف کې دغه څونه وخت کېږي چې تر اوسه جوړ کړي نه دي. دا او ارګ وایي چې لست جوړ دی سیاسیون وایي چې زه خبر نه یم پارلمان دی خبر نه دی پارلمان مهم ارګان دی هغه وایي زه خبر نه یم. دا لیست چا نه جوړ شوی دی ورور سوله دولتي ده سوله د دولت نه ده صحیح ده مدیریت باید دولت کوي اما سوله د هر افغان دی د دولتي چارواکو د یو زوی دا د وښایي چې د وزیر زوی پکې ولمنځه تللی د رئیس جمهور زوی دی کوم جبهې ته تللی دی د رئیس اجرائیه زوی کومې جبهې ته تللی دی دوی ټول په خارج کې اوسېږي قرباني زه او ته دغه ولس ورکوي. نو د دې لپاره بالاخره که دغه چانس نه دوی استفاده ونه کړي زه درته وایم چې به اخر به دغه ولس دغه ویده ولس به ویښېږي او دوی به په وطن کې به بیا ځای نه لري. نو دا یو فرصت دی زما هیله دا ده چې موږ راځئ چې دغه ټولې خبرې نورې سپرېږدو یو افغانان شو یو د دغې لوی افغانستان لپاره مبارزه تاسو ګورئ د سولې لپاره موږ څونه کسان شهیدان ورکړي شهید ډاکټر نجیب الله د سولې شهید نه شو هغه رئیس جمهور نو هغه چوکین د ولې تېر شو حاضر شو زه تېرېږم وطالبه تم راشه د ردي تاثیراتو نه ځان وباسه که نه تم سختګیري مه کوه وارګه تم مه کوه که نه راځه سره نږدې شو ته نرم شه څه هغه نرم شي دا د بهرنیانو د لاس نه دا مدیریت خپله واخلئ. موږ د احمدشاه بابا د کورنۍ نه یو د اولاد یو موږ څنګه نشو کولی موږ د جرګو وطن یو موږ څنګه سوله نشو راوستلی. اما دا دی چې موږ خپل اختلافات د شخصي ګټو په خاطر سره نه یو ځای کېږو. نو دې لپاره د آینده زه ډېر تیاره وینم که چېرته موږ سره یو ځای نشو که چېرته یو خوله نشو دولت حکومت مخالفین من جمله افغانان من جمله هغه کسان چې په افغانستان کې معلم متعلم محصل عالم ښځه نر که چېرته دا د وطن د نجات لپاره یو ځای نشو نو تاسو یقین وکړئ چې موږ به تیارو خواته ځو. که سړی منځګړی قضاوت کوي د افغانستان سیاسیون که هلې ځلې کوي یا پخوانی ولسمشر یا شپې نورې پخواني جهادي مشران او سیاسي مشران تېره شپه د اجرائیه رئیس عبدالله په کاله کې راټولېږي یا په یو بل ځای کې راټولېږي سره مجلس کوي د دوی د خبرو نه داسې پخوا رسنیو کې داسې ریپورټونه راخپرېږي چې ګوندې دوی یوازې د ارګ د خبرو مخالفت لپاره راټول شوي اوسي. ښه د افغانستان سیاسیون که د سولې لپاره هڅه کوي اصلي انګېزه دوی څه ده آیا د ولس غم ورسره دی که بل نه تر شا شته؟ زه لږ لنډه تبصره کوم زیات نه چې وخت کم دی. ګورئ سیاسیون باید موږ په دې تفکیک وپوهېږو چې سیاسیون څوک دي. زه سیاسیون هغه کسان ته وایم چې هغه ملي مترقي ګوندونه دي چې خپل اساسنامې د ملي ګټو په خاطر لري. زه دوی ته بانډونه وایم دا هغه بانډونه چې متاسفانه د افغانستان د ولس په قتل کې د پردي د خدماتو لپاره پردي پالنه دوی وکړله د پردي جاسوسي دوی وکړله اوس دا یو تعداد بانډونه چې دلته اوسېږي او دلته نارې سوري کوي دا یو هم د سولې لپاره وفاداري زه درته وایم. او پاتې شوله یوه بله خبره چې د جناب مخکنی ولسمشر جناب حامد کرزي زه یو شی تاسو ته وایم چې زه هېڅ شناخت ورسره نه لرم غیر د نه چې د په دوره کې موږ لیدلي وو اورېدلي دي ولې زه دونه ویلی شم دا د سختو ورځو رئیس جمهور و دا د هغه وخت رئیس جمهور د افغانستان چې نه د سړک درلودله نه د هېڅ شی درلودله دا د هغه وخت ولسمشر و چې بالاخره مجبور شو ویل پیسې خارج ته مه وړئ دلته بلډینګونه جوړ کړئ خو دا پیسې دلته ښخ کړئ دا د هغې ورځې ولسمشر ولې اوس چې څه ته خرابي کوي څه زه خرابي کوم
حق ته په کار نه دی چې د پخواني ولسمشر سره مشورې وکړي، په کار نه دی، باید مشورې وکړي. د هغې مامور پاتې شوی دی دغه جناب ډاکټر صاحب اشرف غني، دوی باید د هغې په مشوره باید دغه بانډونه اوس د هغې نه هم تاودي، د هغې نه هم تاودي. چا ده په ګټه؟ دا د قضیې په ګټه باندې نه ځي، دوی د خپلو ګټو په خاطر باندې دا بانډونه دا کار کوي. ستا د خبرو دا معلومیږي چې کرزی بانډونو په غېږ کې نیولې، بانډونو ته استفاده کوي. بالکل دا استفاده ولې حکومت نه کوي، ولې د حکومت مشر نه کوي چې د هغې مامور پاتې شوی د هغې په خوی باندې ولې دا نه شي؟ کرزی ولې بانډونه تقویه کوي؟ آفرین. دلته دا دی چې ګورې موږ او تاسې که هر څومره مترقي شو، پوه شو، هوښیار شو، عالم شو، پروفیسر شو، بیا هم هغه یو افغاني خصوصیت زموږ په وجود کې شته چې یو د چا په مقابل کې په یو عادي خبره وغده نیسو، خفه کېږو ترې. یعنې پخوانی ولسمشر عقده‌یي چلند کوي، خفه شوی دی، هغه ته ارزښت دی ورکړل شوی. ملي مسله خو تاسې ته فکر په ملي مسله کې د هغې نوم هغه په میډیا په مخ کې وویل چې رئیس جمهور ورنه هیله وکړه چې ته د خپل نوم وباسه. ولې دی د افغانستان دی د ولسمشر د عقدې لپاره افغانستان قرباني کوم؟ ګورې زه درته څه وایم، دا کېدای شي چې نور عقدیان یې په څنګ کې راټول شوي، دا کېدای شي د ولسمشر په دا خو د وطن په ګټه نه شو، ناسور شو. دا تاسې وګورئ، ته ماته ځواب راکړه، ته مې نزد یو ژورنالست، یو ملي شخص، د جناب ډاکټر غني په څلور خواوې کې ښه خلک شته، ټول ته دا تاییدولی شي ښه خلک شته، بانډونه نشته، قاتلین نشته، مافیا نشته. صحیح ده، خو چې دی داسې کوي یعنې ته چې د خوا ته غلم راټول دی، وطن فروش هم راټول دی، خاین هم راټول دی. صرف کرزی چې ته ورته ملي مشر وایې یا ته ورته د وطن د سختو ورځو رئیس جمهور وایې، ښه نو د ده تر څنګ هم باید بانډونه راټول شي، دی هم د بانډونو په مشره. تاسې خپل سوال ته متوجه شئ، تاسو سوال وکوله چې د ده تر شاوخوا پورې چې دا خلک راټول شوي دي د مشکل د ایجادولو لپاره د متص منظور دا دی. ما درته وویل چې په کار دا و چې د پخواني ولسمشر نه اوسنی ولسمشر ورسره په مشوره په مشرتوب په دې باندې دوی سره په هره مسله کې مشوره کړې وای. خدای پاک وایي وامر مشوره هم بینهم تر چې مشوره کوئ نو هغه موضوع به کامیاب وي. یو څه باید روښانه هم شي، یعنې موږ د افغانستان د ملي مسایلو سره مقدعي چلند هم کوو، دا خبره هم باید په ډاګه شي. ګورئ د افغانستان ملي مسایل ته چا احترام کړی دی؟ ته ماته وښایې په دې افغانستان کې په دې حکومت په دې دولت او په دې سیاسیونو کې ته ماته ووایې، یو یې ماته نمونه راکړه چې چا ورته مراد کړی دی. احترام ورته نه لري، یو که احترام کړی وای زما او وثیقه ملي قانون اساسي ده، قانون اساسي ته درناوی وشي، دا څنګه په دې باور وشي، بیا څنګه د دې خبرې ته غوږ کېښودل شي، بیا څنګه دا رامخته شي د ملي برنامه ته ده ته په پاک کې ورکړي. درته وویل مخکې چې ولې دوی ته واک ورکړل شي؟ ځکه اوس موږ په ټولو غږ وکړو. بیا خو د حکومت ښه ګام دی چې دی څنګ ته کړي. موږ نه د حکومت داسې دی، نه دوی څنګ ته کړي دي، نه یې څنګ ته کولی شي. که دی څنګ ته کولی شي، هغه معاون د رئیس اجرائیه دی، هغه په رئیس جمهور ملنډې وایي، څنګ ته کولی نه شي. متاسفانه په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هر څوک رئیس جمهور دی د حکومت کې چې دوی ژوند کوي سره. د دې لپاره باید موږ یوې نقطې ته ګورو. ما غږ وکړه، ما وویل چې په کار دی چې نور شخصي ګټې ټول پرېږدو، په یوه واحد د غږ باندې یو مرکز باندې سره راټول شو. وظیفه د حکومت دی، مدیریت د حکومت دی، دا به هېڅوک نشي ویلی. په دې چې اوس مشروعیت نیمه لري، هغه مشروعیت لري چې دنیا کې ډیپلوماتان لري، سفارتونه لري، اما نور باید نفي نه کړي، هېڅوک هم نشي کولی. مننه، خوشحاله اوسئ. او تک چې د بحث وروستی شي بي ام دي څه کول پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته څه کول پکار دي؟ زمونږ که څه هم معمار صاحب وایي چې ځینې اشخاص زموږ سیاسیون نشو ویلی، اما په اوسني حکومت او د حکومت د بهر چې اوس په سیاسي کتلو کې اوړي راوړي د سیاسیونو په نوم باندې امتیازات اخلي، اوړي راوړي او یادېږي، نړۍ ورسره اړیکې لري. څنګه کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د بقا لپاره یو ملي سیاسي برنامه جوړوي؟ د ټول غوره خبره دا ده چې باید کوم سیاسیون چې دلته ژوند کوي، دغه هیواد د دی خاوره ده او دی د هغې د کور ده، دوی سره راټول شي، خپل د شخصي ګټې پر ځای پرېږدي چې زه زما د موقف، زما چوکۍ، زما موټر، زما د زوی دغه کوم مصارف دي، دا به باید پر ځای پرېږدي، د ولسونو د خیر لپاره سره راټول شي، د خپل د خاورې د ساتنې لپاره راټول شي، یوه برنامه، یو ملي برنامه باید په لاره واچي، د همغې د همت لپاره کار وکړي. مونږ که یو د بل خپې وهو زموږ هیواد نه جوړېږي. مونږ په بې اتفاقۍ کې هېڅ ګټه نشو ترلاسه کولی، پر ځای د دې چې په اتفاق کې لکه مخکې یادونه وشوه چې په هر څه مونږ باید په د شورا سره ترسره کړو، یعنې په مشوره سره ترسره کړو. مونږ دغه هیواد کې څومره سیاسیون اوسېږي یا سیاسي چارواکي دي، کوم قومي مشران دي، جوړښتونه زموږ د ټولنې همداسې رامنځته شوي دي چې موږ هر څه هغه قوي ارزښتونه دلته لرو. د هغه پر بنا باندې باید خپل د خاورې لپاره، خپل د دغه کړېدلي ولسونو د هیواد او د دغه مظلوم ملت لپاره باید موږ هر څه پرېږدو او دغه ته لومړیتوب ورکړو. زموږ لپاره لومړیتوب مثلا څه لري؟ امنیت ده، ثبات ده، سوله ده،
دغه یو قوي نظام ده چې موږ تصور قوي پیاوړی اقتصاد ده دغه ټول لپاره سره لاسونه یو کړو او پر ځای دی چې یو د بل خپي وهو یو د بل حمایت وکړو په دې سره ښه کارو ځکه موږ یو متحد او قوي ملت دلته ثابتېږو په دغه جغرافیایي هغه کې آسیایي براعظم کې نو بیا موږ باندې نه د چا زور لسیږي نه د پردیو دسیسې ښکار کېږو نه هغه کوم کسان چې د اوس د نورو استخباراتو لپاره کار کوي دا خپله شنډېږي او دغه هیواد کې کوم نابودي رامنځته کوي د هغوی لاس لنډېږي او بالاخره موږ پیاوړی خپله طالبان د څه کول پکار دي طالبان هم د دغه خاورې اوسېدونکي دي د دوی کونډه د دوی یتیم د دغه بیرته هم دغه خاوره او دغه حکومت ته پاتې ده که وګورو د ولسوالیو کې تاسو د هغې حالت وګورئ یو ورور یو طرف ته ده بل ورور بل طرف ته خو مګر کونډې یا یتیمان ناخوالې دې ملت او دغه حکومت ته پاتې کړي هغوی دوی هم راشي دغه کوم چارواکي چې په اوس موجوده نظام کې کار کوي دوی د خو کافران نه دي بل مذهب دوی هم مسلمانان دي شکر الحمدلله ځکه د افغانستان 99.9% دا ټول مسلمانان تشکیلوي کوم چې د اکثریت هغه نور مذاهب دي دوی دغه تدورونو په نظر وګوري چې خپل هیواد ته خپل هغه سره ډایرکټ د مذاکرات ته کینی نه د نورو په دسیسو نورو فکرونو باندې ځکه د نورو په فکرونو باندې زموږ هیواد نه جوړېږي پردي زموږ هیواد نه جوړي تر څو خپله جوړ نه کړو او که ځان واقعا افغانان بولئ د خاورې بولئ موږ خو ته یو مسلمان په صفت باندې ته وایي چې یو امت یو یو افغان یو سره ورونه یو راشي خپل هیواد ته سره کښېنئ خپل د اصولو لپاره کار وکړي خپل د هیواد لپاره تاسو طرحې وړاندې کوئ موږ به وړاندې کړو چا چې قوي ول هماغه مخته یوسو تشکر ډیره مننه د چارو ځوان شنونکی اسماعیل هوتک صاحب او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی محمد نادر معمار صاحب له دواړو ښاغلي ونړئ مننه کور مو آباد چې راغلئ بحث کې مو ګډون وکړ تشکر خوشحاله اوسئ د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث هم دلته پای ته رسیږي الله مو مل شه